پرته د شکه چې موږ کیدای شي د افغانستان اړوند صحیح قضاوت ونه شو کولی، ځکه موږ دننه په افغانستان کې نه یو. فقر کیدای شي په افغانستان کې پرته د شکه زښته ډېري، اما مثبت کارونه یې باید وګورو او مثبت کارونه یې باید ووایو. پس موږ په اوسني شرایط کې زه خوشحاله په دې یم چې ډېری بدبینه دي وایي چې موږ په بحران کې یو، افغانستان په صحیح شکل مخته نه دی روان. او کله د موږ افغانانو یو بدبختي دا ده چې کله وایو چې ښه روان یو، په هغې وخت کې تر ټولو ډېر خرابه اوسو. کله چې وایو چې خرابه یو، په هغې وخت کې تر ټولو ښه اوسو. نو خدای پاک دې وکړي چې د مونږ دغه خراب ذهنیت چې مونږ لرو د اوسني نظام او د اوسني زندګۍ په اړه، دا د دې نتیجه ډیره زیاته مثبته وي. که مو په یاد چې مونږ په جمهوریت کې ویل چې ډیر ښه روان یو، ډیر بهتره روان یو، مګر متاسفانه زموږ بیخ راووته. ولې اوس چې وایو چې ښه نه یو روان، خوشبختانه زه فکر کوم چې ډیری هغه پروژه‌ایي کارونه کیږي چې کوم چې بنیادي او سیستماتیک کارونه دي. شاید دفعتاً زموږ جیبونو کې پیسې نه وي، شاید دفعتاً د مونږ ګېډې مړې نه وي، ولې که چېرته سړک جوړیږي، که چېرته پلچک جوړیږي، که چېرته مکتب جوړیږي، که چېرته فابریکې جوړیږي، که چېرته بلډینګونه جوړیږي، دا په اوږدمهاله شکل باندې مونږ ژغوري. ته کولی شي یو نفر وګورې چې دفعتاً تا ته وایي چې وروره راشه ونیسه دا خیمه واخله بس پکې وده شه، اما یو نفر درته وایي چې نه وروره یو 10 ورځې په تمه اوسه، زه تا ته پوخ کور جوړوم. پس که مونږ 10 ورځې په تمه پاتې کیږو د دې د خاطره چې د پوخ کور خاوند شو، دا بهتره دی. جناب حمید خان ستړی مشي ورور، په خیر راغلی. حمید ورور که مې غږ اوري الله دې راوله، ستړی مشي. د حمید لالا مایک روښانه دی ولې غږ یې نه راځي، نو زه به وخت ورکړم جلال خان ته. جلال صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی، مهرباني. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ښه په خیر صحت ښه دی؟ مننه جان، الله دې اجر درکړي. اورم صاحب څنګه یې صحتونه ښه دي؟ بس زه یو پیغام دا درته لرم چې بس ډېر زیات مې خوښې، ډېر زیات مې خوښې، بس الله دې همداسې آباد لره. مننه جان، تا سره سلامت شي. نور کوم نظر لري؟ بس قربان دې شم. مننه، خیر اوس، نور هېڅ هم نه لرم، بس مننه، خیر اوس. خدای دې اجر درکړي. مننه له مینې دې، زه هم تاسو ټولو سره مینه لرم. مسعود جان ستړی مشي، په خیر راغلی ورور مې، مهرباني. سلامونه، نیکې هیلې خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. ډاکټر صاحب محترم تا ته هم سپیشل سلامونه. ډاکټر صاحب محترم، ما خپل نظر شخصي داره چې د ایمو اوسنی حکومت په دې وشي لږ یا پابندي ولګوي یا ډېر غور په وکړي، لکه سوچ ډېر په وکړي. دغه کوم بازي او دغه یو بل ته چې ته دې دغه ځي، ته دې هغه ځي، ته مشرقي، ته جنوبي، ته احمد، ته محمود، په دغه باید داسې پرېکړه وکړي یا داسې هغه وکړي چې مثال داسې خبره چا خولې نه استعمالېږي د مقابل په لورې بل ته، دا په غلط هغه نه باید جرم ولري، بند شي. نو موږ تاسې بدبختۍ چې ډېرې جوړې شوي دي، زه چې څومره فکر کوم په دغه جوړې شوي دي چې هله مثال زه زازا یم، هله ته زازا یې دی تا د لاسه، هله ته کندره یې تا د لاسه، هله ته پنجشیره یې تا د لاسه، هله ته تاجکه یې تا د لاسه. نو دغو شیانو کې ډېره ستونزې دي او زه چې همیشه ګورم وطن صحیح ده، تا خبره مو وطن نه بهر یو، نو موږ ته دومره نه معلومیږي لکه څومره چې هلته خلک دي هغوی ته بهتره معلومیږي چې څه کیسې دي، څه رقم معاملات دي او څه رقم کیسې دي. او بله خبره مې دا کوله چې موږ د افغانستان کې دغه د اندویو د کمبازۍ نه وتلې بل چې مو ډېر نه یو خراب کړي، دا کمبازي ډېر خراب کړي وو، کمپیوټرستي دغو شیانو ډېر خراب کړي وو. نو مننه کوم، ښه وخت ولرې، بس زه د اورېدونکی یم او بسنده ما نظر و. الله دې تا ته اجر درکړي، سلامت کور دې ودان. هر هغه انسان چې ملي پیام خپروي د ده زړه پاک زړه دی او زه هغه ته انسان نه بلکې د فرشتې خطاب کوم. الله تعالی دې تا ته اجر درکړي، کور دې ودان او د ټولو خبرو سره دې هم نظر یو. زما وطن ستړی مشي جان، که د مایک چېرته روښانه کړي تر څو د خبرې یو نظر دې واورم. مای وطن، الله دې راوړي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، جوړ یې بخیر یې؟ مننه، الله دې اجر درکړي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب سیاسي مې ولیدلې او غږېدا مې درسره وسوله، ډېره مننه.
صحیح شو. څنګه چپرکټ کې ناسې که چوکۍ کې غږ مې واورېده ولا په چوکۍ کې ناست یم ډاکټر صاحب. اورم جان نظر دی اورم کوم بل نظرم لري مهرباني نه بس مننه خیر دی بس تاسې مې غږېدات سره وسوله. ښه دې وکړه الله دې په خیر راوله هر کله راشي کور دې آباد خدای دې خیر درکړي دا ځل د چوکۍ در سره نازواني وکړه داسې ښه لغت ورکړه ته بې وخته وغږېده هغې هم خپل نظر غوښته ووایي کینګ ورور مایک دې مه بندوه جان مهرباني اورم د تا سلامونه دې ورسېږي ډاکټر صاحب خدای وکړي چې روغ جوړ اوسئ. کور ودان والا ډاکټر صاحب د خاص ویلو ته نه یم راغلی پوه شوې جګر او بس موږ د مینهوالي او راځو دلته بعض وخت چې لایف راځي راځو دلته کینو خبرې د ورو ډېر ښه خوند کوي زیاتره زه د ویډیوګانې هم ډېر ګورم او زه د ډېر وخت نه نو نن هم د سره وختم هغه څوک چې د نه خوښېږي او بدبینان دي هغې ته یې موږ د خوا نه سلام ورسېږي او بد ورته کښېنوم یم ځکه یې تا لایف کوي ما او که چېرته ورپسې بیا ځان ته راغلم هغه به یې زما خپل لایف خو ستا لایف کې چې راځم بس په همدې خاطر یو پنجه کښېنم ګپ شپ لګو او ته ستا خبرې اورم نو سخت خدای شته خوند راکړي چې کار نه راځم او ته ګورم چې لایف راځي لایف ته دې کښېنم 1 ساعت 2 ساعت ښه خوند کوي دوام ورکړه ډاکټر صاحب د خلکو کیسه کې به نه خلک چې څه کوي دي بس نور ملګري دوستان هم دي ټول در باندې سلامونه کوي او بس جګرې بیګ لا بیګ ریسپیکټ اینجا جاداري مننه جانو بس زه یو څه وایم لکه د دې ورور غوندې کوم ځوانان چې راځي کوم چې د ادرینالینو رش په وجود کې ډېر دی او دوی احساسات په اوج کې د هغه خلک دي چې د تا سره د مینې د خاطره ځانم قربانوی شي او کله چې زه د دوی مینه ګورم زه ډېر لکه زما زړه ډېر غټ زړه دی زه زر نه احساساتي کېږم ولې کله چې ګورم چې یو افغان په زړه کې زه ځای لرم او کومې خبرې چې دوی کوي دا د دوی اصیل او پاکه مینه ښایي واقعا زه ستاسو احسانمن کېږم او واقعا څه وایم یو رقم عجیب و غریب احساس راته پیدا کېږي ځکه زه فکر کوم د تاسو مینه د ما سره د یو ډیر درون پیټه ده زه معمولا په ژوند کې د ډیرو خلکو هیڅکله نه یم خوښ شوی هیڅکله چا راته مینه او محبت ډیر نه دی راکړی ځکه ما ټول عمر زما زندگی داسې وه چې که هغه بزنس و رقابت کې و که هغه سیاست و په رقابت کې و که هغه د وطن د منافعو دپاره جګړه وه په رقابت کې وه په جمهوریت کې که به زه یو بنډار ته تلم یا په یو دفتر کې به که ما وظیفه لرله نو که به 10 نفره و 9 نفره به زما دښمنان و او زه به تنها لګیم اوس چې ګورم چې زه داسې یو ډله د ځوانانو لرم چې موږ یو بل سره د زړه نه مینه لرو زه فقط دومره تاسو ته وایم چې الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي الله تعالی دې تاسو همیشه راته سلامت لري په عین حالت کې خدای پاک ماته دا توان راکړي چې ستاسو دغه مینه او باور له منځه یونسم داسې نشي چې تاسو را باندې باور کړئ تاسو را باندې حساب وکړئ تاسو را باندې مینه را سره ولرئ تاسو د ما تر شا دفاع وکړئ او سبا ته په امریکا کې ټرمپ زه په خر باندې سرچپه سپور کړی او مخ یې راته تور کړی چې هله شکیب مې د خپلې لور سره ګیر کړ سو د تاسو مینه یا د تاسو د زړه ترلاسه کول شاید اسانه وي ولې سخته خبره دا ده چې څنګه ستاسو دا مینه وساتم څنګه ستاسو دا زړه وساتم نو مجردانو دعا دا کوئ چې په شرمو مو ونه شرموم مینه خو خیر که رانه خفه شئ بیا به مو دلاسه کړم خو که مو وشرمولی مثلا ګلخانانو ته مې وشرمولی درز د ټرمپ د لور سره جوړ راغلم او په خرې سرچپه سپور کړی وم او حمزه جانان راته چې دی لایف راغلی چې دا مو ډاکټر دی وینئ بیا به څه کوئ بیا به پیغورونه چیرته وړئ حکمت جان ستړی مه شي الله دې راوله مهرباني سلام علیکم ورحمت الله ډاکټر صاحب مبارک جوړ په خیر قراري جوړ کور ودان جان سلامات ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب موضوع ته راځم موضوع ستا د افغانستان کارونو اړوند یا د دولت اړوند زه فلحاله په کندهار کې یم تر کومه حده پورې چې زه خپله د سترګو لیدلې حال درته وایم سړکونه جوړیږي پلونه جوړیږي په اصطلاح باندې هغه ساحې چې پر هغو کې تګ راتګ کېږي یا په اصطلاح باندې رش ډېر زیات تر هغو ساحو پورې ډامبر یا پاخه سړکان جوړیږي پر ځینې ساختماني برخو کې هم کارونه روان دي انشاءالله یعنې په عموم کې زه ستا د دغه موضوع سره موافقه یم چې په جمهوریت کې به اکثرو خلکو دا ویل چې
ډېر ښه روان دي کارونه، یعنې په اصطلاح دولت سم روان دی، خو بیا هم په اصطلاح نسکور شو. یعنې په عموم کې موږ خلکو ته باید دغه پیغام ورکړو چې زه خپله شاهد یم، دا د بل د خولې حال نه درته وایم چې دولت دا مهال روان دی هغه کارونه چې په اصطلاح باندې باید سوي وای مخکې لا اوس کېږي. مثلا ذخایر یا په اصطلاح باندې کوم قراردادونه چې د نورو دولتو سره کېږي، یعنې په سمه دغه تدریجي ډول سره په ترتیب سره انشاءالله سم روان دي. نو دا پیغام باید عموم کې ټول افغانان واوري یا په اصطلاح باندې دوی ته ورسیږي. او ترڅنګ یې تا مخکې یو یادوري وکړله حمزه جانان دې یاد کړي. حمزه جانان سره زه تقریبا داسې یو هفته د مخه لایب راغلی وم، ډېر ناوخت و د شپې. نو یو موضوع یې یاده کړله چې د پښتنو په قانون کې یا د پښتونولۍ په تاریخ کې موزیک یا سندرې اورېدل دا په دا د پښتنو یو برخه ده، یعنی داسې ګڼله چې د پښتو یو برخه ده میوزیک. یعنی ستا په نظر باندې دا ستاسو څخه شخصا پوښتنه کومه چې د پښتون په تاریخ کې داسې کوم څه شته چې د موزیک اړوند دي، یعنی دوی کلتور ته په اصطلاح باندې ورسره کنکټولی سو موزیک یا سندره؟ دغه یو پوښتنه مې درلوده. ما نن پرون مې په فیسبوک باندې 2 پوسټونه وکړه. یو ما ویلی چې دغه ډمان دی په امریکا کې کنسرتونه نیسي، ډېری ملګرو ویلی چې هنرمند ته ډم مه وایه. نو ما ویلی که چیرته هنرمند ته هنرمند ویل پکار دی، خو بیا ډول ته هم باید سړی ډول ونه وایي، باید ډول ته بیا هنرډز ووایي. او که چیرته ډول ته هنرډز وایي، بیا باید ډولچي ته چې دی د هنر د ډز وهونکی ووایي. او رباب ته چې دی باید ووایي چې شړنګ سوټی. نو دا خبرې مې ولې کولې. ډېری ملګرو ویلې چې ته ولې رباب ته شړنګ سوټی وایې، ولې ډول ته هنرډز وایې، خو ځکه چې توهین ورته ونه شي. خو رباب ته شړنګ کوي او سوټی دی لرګی دی، خو نو شړنګ سوټی شو. یا که ډم ته زه هنرمند وایم، خو بیا ډول بیچاره څه ګناه ده چې ډول ته ډول وایم، خو بیا باید ډول ته چې دی هنرډز ووایم نه. عرض مې د دې خبرو نه چیه ده، هدف مې د دې خبرو نه چیه ده چې موږ باید ډبل سټنډرډ ونه اوسو. زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته چې کیدای شي په یو وخت کې پښتانه، زه نه غواړم آرګومنټس وکړم، زه وایم د حمزه ورور د خبرو په تایید کیدای شي یو وخت چې دی پښتانه ډمان و، زه نه پوهېږم. کیدای شي یو وخت د حمزه جانان پرنیکه یا جرنیکه دا ډم و، ډولچي و، آی ډونټ نو. کیدای شي یو وخت کې پښتانه چې دی اورپرسته و، کیدای شي یو وخت کې پښتانه ستورپرسته و، کیدای شي یو وخت کې پښتانه داسې خلک و چې بوتانو ته عبادت کو، او بوتانو ته عبادت د پښتنو د فرهنګ یوه برخه و هغه وخت کې. دغه فرهنګ داسې جان چې د وخت په تېرېدو سره تغییر کوي. تر ټولو ښه ملتونه هغه دي چې خپل ښه فرهنګونه وساتي، خپل بد فرهنګونه له منځه یوسي. یو بل مثال در کوم. 10 کاله پخوا په بدو کې د نجونو واده کول دا د پښتنو داسې یو فرهنګ و چې هیچا یې په اړه بد نه ویل، او دا فرهنګ موږ ته راپاتې و. اوس زه وایم چې د ما غور نیکه افتخار کو چې باید یوه جنۍ د بل چا په بدو کې ورکو، نو او دا د موږ د پښتو د فرهنګ یوه برخه ده، نو زه هم راپورته کېږم خپله خور په بدو کې ورکوم. دا غیر منطقي استدلال دی. پس زه وایم کله چې تاسو بحث کوئ د ځینو ملګرو سره، د هغې ملګرو عادت دا دی چې ټر په پر پټئ. د دې خلکو سره تاسو ارګومنټس مه کوئ. که چیرته یو انسان تا ته وایي دا خلک داسې دي، مثلا ته ورته وایي چې شودي سپینې دي، دو درته وایي چې نه تورې دي، ته چې کله ورته وایي چې وسړیه تورې نه دي سپینې دي، دا وایي چې مګم تور خالونه دي پکې. د دې خلکو سره داسې بحث مه کوئ. یا بل مثال درکړم، دا خلک داسې عادت لري، دو تا ته وایي چې 2 + 2 = 5 کېږي. اوس به ته دو سره کلک نه نښلي چې نه 2 + 2 = 4 کېږي. ورته وایي صحیح ده وروره، څه چې ته وایې زه یې در سره منم، 2 + 2 = 5 کېږي. اوس دا سړی حیرانېږي چې هله ده خو را سره ومنله، ځکه دا خلک غواړي چې ته ورسره ارګومنټس وکړې، ځکه قناعت نه کوي. سو ته یې ورسره ومنه چې وویلې 2 + 2 = 5 کېږي، ورته یې صحیح ده. د هغې نه وروسته ورته لالا دا 2 لکه روپۍ واخله، دا 2 لکه روپۍ بیا واخله، راکه اوس 15 لکه. بیا یې درته جینګه خوله نیولي چې هله دا خو مې 1 لک تاوان وکړه. او که چېرته در سره ومنله چې 2 + 2 = 5 کېږي، نو تا ته یې 15 لکه درکړې، د تا د ولورو پیسې ووتې. که یې بېرته خپله خبرې نه تیر شو، نو تا آرګومنټس وګټه.
نو د دې خلکو سره به تاسو داسې نه کوئ چې ورته وایئ چې نه پښتانه هېڅکله ډمان نه وه، پښتانو هېڅکله چې دی شړنګ سوټی نه لره، پښتانو هېڅکله چې دی هنر ډز ته لاس نه و اچولی. ورته صحیح ده ورور، سمه ده، پښتانو شړنګ سوټی لره، پښتانو چې دی هنر ډز لره، پښتانه چې دی ډمان و، اما زه نه یم، ځکه په ډمتوب کې ګټه څه شی ده؟ یعنی ته شړنګ سوټی راواخله، یو ځای کې کینه او ډنګوئ، د دې ګټه تا ته څه شی ده؟ لاجیکلي د دې شړنګ سوټي د ډنګولو په ځای ولې درون نه جوړوم؟ د دې شړنګ سوټي د ډنګولو په ځای ولې یوه نوې اختراع نه کوم؟ ولې یو راکټ نه جوړوم؟ ولې یو ټانک نه جوړوم؟ ولې یو توپ نه جوړوم؟ ولې AI ته کار نه کوم؟ ولې د سافټویر یو پرزه نه جوړوم چې زه په 2026 کال کې چې د ټکنالوژۍ د انقلاب اوج دی شړنګ سوټی په لاس کې ونیسم او هغه وډنګوم؟ یا زه په 2026 کال کې چې خلک نیتا عینکې اغوندي، په 2026 کال کې چې نړۍ د یو کوچني کلي په شکل ده، موبایلونه دي، آیفون 12 مې په لاس کې دی، زه په هغې وخت کې کینم یو سندره چالان کم او سرچپه او راسته ورته زه یو پښتون یم، زه د دې نه منکر نه یم چې اتڼ زموږ د فرهنګ یوه برخه وه، اما زه د اوسني پښتون په اساس چې د 2026 کال پښتون دی او د ټکنالوژۍ په اوج کې ژوند کوي، زه اتڼ نه کوم، لیونی یم، تاو شم راتاو شم د دروازې په ځای به تشناب ته ننوتی یم. ولې ځان ګنګس کم؟ ولې خپل زړه بد کم؟ ولې خپل روغ سر چې دی وشړپوم تر څو زما په سر کې ماغزه وخوري او بېنشې نشه شم؟ So I'm not gonna do that. بنان تاسو باید هر آرګومنټس ونه ګټئ، بلکې په هر آرګومنټس کې د هغه خلکو چې غواړي د آرګومنټس ګټونکي اوسي مخاطبینو ته ووایاست چې آیا په اوسني شرایطو کې تاسو کوم پښتون غواړئ اوسئ؟ ډم پښتون یا داسې یو پښتون چې د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګ وکړي؟ د شړنګ سوټي والا پښتون یا داسې یو پښتون چې حداقل خپل ژوند په بهتره شکل باندې جوړ کړي؟ ښځه فرض وکړه حکمت لالا تا واده وکړه د یو امریکایي سره او هغه امریکایي درته وایي چې ما ته جانان وایه او تا ورپسې شړنګ سوټی راخیستی، ګټه یې څه ده؟ ته زما په هدف پوه شوې چې زه څه وایم؟ بالکل، یعنی دا داسې دغه دی، یعنی غږیږو د هغوی د دې ګلخانانو سره او د ګلخانانو د خاطره مو د پښتونخوا اصیل پښتانه چې دی